بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. ځواني مرګه ناوې په خپله به یې خدای خبر چې مونځ کړی و که نه. پر هغې یې اواز وکړو ونجلۍ پاڅېږه لمونځ دې وکړه. هغو کوچنیو هلکانو ته چای تیاره کړه چې ښوونځي ته به ځي. جینۍ په خپل ځای کې اړخ بدل کړ، ستوماني یې وویسته، غاښونه یې وچیچل، اوږده ساه یې واخیسته، سترګې یې وموښلې، په ځای کې کېناسته، خوب یې لا په سترګو کې و، سر به یې کله یو خوا او کله بل خوا ته کوږ شو. لاس یې اوږد کړ، ټیکری یې راواخیست، په اوږدو ویښتانو یې خور کړ. ویښته هم خدای دې ته ورکړي وو، سم یوه ګېډۍ وو. یو ځل یې په ناسته هم ستوماني وویسته او پورته شوه. څو شېبې وروسته بیا کوټې ته ننوته، جاینماز یې راواخیست، لمونځ یې وکړ، بیرته له کوټې ووته، نیغه د تنور کوټې ته لاړه، تور چایجوش یې له تناره په داسې حال کې راوویست چې سمه نیمه پسې په تنور کې ورکه شوه. په بیړه یې کوچنیو وروڼو ته چای تیار کړ، هغوی یې له خوبه راویښ کړل، مخ او لاسونه یې ورته پرېمینځل، په دسترخوان یې راټول کړل. هغوی چې کله ښوونځي ته لاړل، دې د کور پاتې کارونه پیل کړل. په دې وخت کې پرې د کوټې له منځه اواز وشو، زرلښتې و زرلښتې. دې ورته نارې کړې، خو هغې اواز وانه اورېدو. بیا یې شورماشور جوړ کړ، خدای دې تا تورمخې کنډاسه په مار وچیچل کي، دا په تا څه تورمرګ ولګېدو چې غږ نه راکوې. ته صبر وکړه چې زه دې اوس چاره وکړم. که مې ستا ځای هم د مور څنګ نه کړ او د هغې تورې هدیرې بندیوانه مې نه کړې، نو زما نوم به هم قندی نه وي. نوم یې ډېر خوږ و، خو پخپله ډېره ترخه وه. پسې راغلله، له ځان سره غورېدله، دا دې خدای نه بخي چې ستا په شان مړزګه لور یې زېږولې ده. نجلۍ ته راورسېده او په کمسیو کې ورته ګوتې بندې کړې، داسې حد ته یې ووهله چې یو دوه یې ترې هېر کړل. نور یې ورته یو ځل بیا په سپکو سپورو پیل وکړ، ته وګوره چې زه دې څومره زر له کوره رنګ ورکوم. هغه خلک دې هم خدای ووهي، ویل یې چې درېیمه ورځ بیا راځي، خو همداسې ورک شول. که دا وار راغلل، له ستړي مشي د مخه ستا مردار مخې دسمال ورکوم، نوره دې په دې کور کې نشم زغملی. نجلۍ راغله، پښو ته یې پرېوته، نه نه مورجانې، د خدای لپاره چې دا کار ونه کړې، هیله کوم هغه کونډ ته مې مه ورکوه. زه له هغه سره واده نشم کولی، د هغه خو مشره لور واده شوې ده، په کور کې اولادونه یې هم له ما مشران او همزولي دي. پام کوه چې دا کار ونه کړې، کنه زه به مړه شم. میری مور یې په کړس وخندل، زه خو همدا غواړم کنه، اوس دې په یو نه یو چل له خپلې مخې لرې کوم. د همدې ورځې په ماښام هغه خلک راغلل چې یو ځل مخکې هم د زرلښتې غوښتو ته راغلي وو. اوس د دې پلار هم په کور کې و، خو د هغه شتون د دې لپاره هیڅ ګټه نه لرله، ولې چې د هغه په ذهن کې نوې ښځې داسې زهر پیچکاري کړي وو چې پلار یې هم اوس د هغې له شتون نه په نه شتون خوښ و. نفرت به یې ترې کاوه. د ماخوستن له روټۍ وروسته راغلو خلکو بیا د ښیښۍ خبره یاده کړه. پلار یې غلی ناست و، میرې یې په مکرجنه لهجه له سترګو اوښکې وڅڅولې. که څه هم چې زرلښته کوچنی او ستا لیور پوخ سړی دی او دا بیچاره یې د لور پر ځای ده، خو زه هم سیاسره یم او نه غواړم چې خدای مه کړه سبا کومه بدنامي راته راوړي. پخپله هم په کور کې کوچنی لور لرم، هسې خو مې زرلښته هم لور ده، خو وایي چې خور لور په عزت واده شي ښه ده. نو موږ په دې رشته خوښ یو. دسمال یې ورکړ، زرلښتې باندې له ډېر خفګان نه بېهوشي راغله. تر 3 ورځو یې له ډوډۍ او اوبو سکه ونه کړه. څو ونې وروسته یې واده هم تیار شو. کوچنۍ زرلښته د میرې لخوا د وهلو او ډبولو پر مټ ډولۍ کې کېنول شوه. هغې به چې خپل 2 کوچني او بې مور وروڼه په چیغو ولیدل، نو له ډولۍ نه به راکوزه شوه، دواړو نه به یې غېږ تاو کړه، ډېرې چیغې به یې ورسره وکړې، مګر میرې مور به یې بیا له مټ نه ونیوله. ورته به یې وویل چې هم ځان شرموي او هم موږ. څو ځله ډولۍ ته له پورته کېدو او ښکته کېدلو وروسته یې نجلۍ روانه کړه، خو د هغې چیغې لا پسې لوړېدلې. دلته یې ورونو هم ځانونه په ځمکه وهل او د خور نارې یې وهلې. د لارې تر نیمایي پورې د زرلښتې چیغې ورو ورو کمېدې. لاره نږدې 8 دقیقې وه. سپین ږیری زوم امیل په غاړه مخکې روانو او وروسته پسې ځوانان ډولۍ په اوږه روانو. کور ته چې ورسېدل، ښځې راټولې شوې تر څو ناوې له ډولۍ راکوزه کړي، ښه راغلاست او د نوي کور مبارکي ورته ووایي. کله چې له ډولۍ نه شالوچت کړ، ګوري چې ناوې په ډولۍ کې نسکوره پرته ده او په رښتیا یې هم د میرې ژمنې حقیقت موندلی و او د تل لپاره د خپلې مور په شان په ابدي خوب ویده شوه. دوستانو، هیله لرم چې دا کیسه به مو خوښه شوې وي. که غواړئ چې تاسو ته نور هم دغسې په زړه پورې او له فن څخه ډکې کیسې، اسلامي او طبي معلومات راوړو او تاسو سره یې شریک کړو، نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګونګرو نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. مننه.